دومره تا ته لار کوله کړې وي دروغ ووایه خو دوه کسان روغ کا نه دروغ وایي دوه ورانې لکه دوه کسان وران دي خالد او احمد وران دي او ته به خالد پسې ورغلې او ته ورته یې مړه احمد خو ستا دومره صفتونه کوي چې کینې لګي ستا باس او کیدای شي احمد ده پسې کنځلې کوي او په ده پسې بدرې دوی همیشه خو تا دلته دروغ ووایي څه لپاره صلح راځي او بیا په هغه پسې ورشي مړه اوس دا د خالد د خوا نه رالم او ده کوي که چېرته دا جوړه الله وکړي ته خو به دا کار کوې دا نه چې ته الټه دروغ جوړولی چې دوه وران شي دومره د دې بعضو دغه یي لکه د ورانولو کوشش یي که نه ما پسې ورځ یو کس راغلی او د یو کس په باره کې راته خبرې کولې نو ډېره دلچسپي پکې زه نه علم ځکه چې دا قانون دی چې تا ته څوک د چا خبرې راورسوي ستا دا هم رسوي نو په دې سړي به یقین نه کوې ګورې دا د بیماري ده ما ورته یې مړه پرېږده وایه دا اوس څه خبره شوه خو زه ووایي شو که کړي یو کړي ده نو اوس څه چل وکړو ورسره مرۍ نه ویلی شو نو خبره ده وایي نه نه په دې نه یم خفه چې ستا نوم ما واغېستو وي هغه دا مخ داسې وي رنګ یې بدل شو نو ما اوس دی حتی الوسع کوشش کوي چې زه به دې سړي پسې څه ووایم او که ما ووایي دی ډایرېکټ هلته رسوي دا غریب دقه محنت کې لګي هلکه نو ما بس صحیح شو چې زموږ سره نه لګي نه دي لګي زه کم دي څه خاص سړی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس هغه سړی دروغجن نه دی چې دوه په منځ کې روغ راولي دا حدیث د ام کلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط رضی الله عنها د هغې روایت دی او روایت کې داسې هم راځي دا یو پسې وایي ولم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث او دا خبره مې پیغمبر نه اورېدلی چې درې ځایونو کې د دروغو اجازت ورکړی الحرب جنګ کې په جنګ کې دشمن ته دروغ ویلی شي او جنګ خو ده یو دوکه خدعه والاصلاح بین الناس او د خلکو منځ کې روغه راوسته وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها او د ښځې خاوند د یو بل سره مینې محبت ته خبرې په دې کې هم دروغ ویل جایز دي ګوره شریعت ته دا وایي چې دوه کسان روغ که دروغ ووایه دا دروغ نه دي او تا ته دا وایي چې د خپلې ښځې سره ښایسته ژوند تېر که مینه محبت کې دروغ هم ووایه خو چې دا ښځه دنه خوشحاله شي هغه دې هم تا ته ووایي خو چې دا ژوند څه شي ښه روان نو دوی اگر رښتیا خبره نشي کولی خاوند ښځې ته ښځه او خاوند ته نو هغه به پکې یعنې دا بعض سلیګۍ د ښځه خاوند په یو بل ډېر میني نو بس دا خاوند ورته نو وایي که ته نه وې که ته نه وې نو څه بله دې کوله که نه خو هغې ته دې ښکاره کړي که ته نه وې که ته نه وې زه به مړ وې دا د منلو خبره ده دروغ دی او ښه سوچه دروغ دی خو مینه محبت کې کله ناکله که سړی داسې ووایي یا ښځه خاوند ته ووایي یا کله سړی ښځه ویني په نوي کپړو داسې ښځه به لایي نو دا د غلو وکړه دې نه به ښایسته ښایسته وي یا وي د نور نه وي د سپومۍ نه وي زیاته ښایسته نو دا قسمه خبرې د څه دپاره چې ژوند ښه رواني کور ښه رواني د ښځې او د خاوند دې درې ځایونو کې شریعت اجازه درکړی نو روغ راولئ د خلکو په منځ کې د الله بندګان کوشش کوئ لوی عبادت دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتعین الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه